د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. دوستانو سلامونه، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. راځئ چې نن مو پام یوې بلې خبرې ته راواړوم. خیالي پیتاوي ته ناست دی او اوږده اسویلي کوي. چنارګل راځي او ورته وایي: خیالي څه خبرې دي؟ ولې داسې اوږده اسویلي کوې؟ خیالي په ځواب کې وایي: په سلګو آهونه دي او زه یم، نیمه شپه کې ستا یادونه دي او زه یم، وچې شونډې یمه ستړی جل وهلی، په دې لاره ستر خنډونه دي او زه یم، بس نیمګړې زندګي ده او ستا فراق، نور څه نشته، دردونه دي او زه یم. راځئ خیالي خپلو خیالونو ته پرېږدو او موږ تاسو به ډرامه واورو. ملالۍ ولې د ناوخته که؟ د لوبو شیان مې راواخیستل. ښه را دې وړل؟ هو را مې وړل. کومه لویه ټوټه دې راوړې چې دا شیان پې کېدو؟ هو ته صبر چې دلته یې ورته هواره کړم. ښه اوس به زه او ته د بنجاره لوبه وکړو. سمه ده ګلالۍ، دا شیان به دلته کېږدم. اوس نو هغه د بنجارې سندره ورته وایه. سمه ده، خو ته به یې راسره وایې. زما نه ده څه. ښه زه یې وایم. سمه ده، ته یې ووایه. سودا واخلئ سودا په خوښه په رضا، په بیه د ارزانه بې تاوانه، د میږو په وړیو د چرګو په هګیو، د ماتو ګوډو لوښو په نغدو پیسو ګیو. که څوک راشي او سودا واخلي څه به ورته وایو؟ ورته وایو به چې موږ هسې لوبه کوله. سودا واخلئ سودا په خوښه په رضا، په بیه د ارزانه بې تاوانه، د میږو په وړیو د چرګې په هګیو، په ماتو ګوډو لوښو په نغدو پیسو ګیو. سودا واخلئ سودا، الله راشئ الله. وی دا خو غنچه ګل ماما هم راغی. دا زما سندره کومې ماشومې ویله ها؟ ملالۍ ویله، له تا نه زده کړې ده. ملالۍ نو تاسو څه شی خرڅوئ؟ د نازکو جامې او د ماتو بنګړۍ ټوټې. چې زما سندره دومره مشهوره شوې چې ماشومانو مې یاده کړې ده. اوس به مې سودا هم ښه خرڅېږي. سودا واخلئ سودا په خوښه په رضا. هله ماشومانو راشئ، هر څه شته راشئ. غنچه ګل ماما اواز خو دې ډېر خوږ دی چې په سودا کې به خوږې که تریخ لکه مرچکی. خیالي ګله که بل چا ته تریخ هم یم، تا ته خو به خواږه شات یم، تا ته خو به ورېښم هم د وړیو په بیه درکوم. ته صبر چې د ما د خوښې شیان پکې شته او که نه. خیالي کاکا بنګړي او رانجه مور سره شته. ملالۍ زما تر بنګړیو او رانجو ښه شیان په کار دي. ته ودرېږه، دا هغه دي، دا پیدا مې کړل. په دې وړو پیسو باندې څه کوې؟ د ښاپېریو په ښو ته یې ور اچوم. خیالي کاکا هغه د افسانو ښاپېرې یادوې؟ نه ګلالۍ، خپلې کوترې مې یادوم. غنچه ګل ماما وایه خیالي ګله څه دې ویل؟ زما څه کم 50 کوترې دي. هره کوتره مې 2 پیښې لري. هرې پیښې ته یوه کړۍ په کار ده. اوس دا وایه چې 100 دانې د کوترې د پښو کړۍ لرې او که نه؟ یاره خیالي ګله 100 دانې خو به راسره نه وي. نو ته بیا څنګه سوداګر یې چې بنګړي در سره په درجنونو دي، د خیالي ګل د کوترو کړۍ بیا نه لرې؟ خیر دی، دا کومې چې راسره دي دا رانه واخله، نورې به بل وخت درته راوړم. که بد مې وویل خیالي ګله. دا عاشق څنګه بې ډوله په ګډه او په خندا را روان دی؟ خوشحاله عاشق چې ته ولیدې زړه یې باغ شو او ګوتې یې د سلمانۍ په بکس تپله شروع کړه. خدای دې تا همیشه همداسې خوشحاله لري. زموږ زړونه په تا ډاډه دي چې و د نه وینم لکه کوم څه مې چې ورک کړي وي.
السلام علیکم خوشحال کاکا. وعلیکم السلام. دا غوړ سلام دې جار شم. راځه تر څنګ مې کېنه چې غورې وکړو. په سترګو چې ستا تر څنګ کېنم لکه د پاچاهۍ په تخت چې ناست یم. دغه دی یم ناست. رښتیا دا چنارګل راغلی دی او که نه؟ لکه چې ډېر دې یادېږي. هو خود مې یادېږي. یاره کاکا خوشحاله د چا خبره که بې مېوې چنار دی که نه خو زما یار دی هو. ښه چې داسې ده نو زیری مې در باندې راغلی دی. ستا پوښتنه یم کوله. زما خو یار دی یار و یار دی وي لکه انار دی وي او په کندهار دی وي. وا وا عاشقه خبرې دې نه دي شعرونه دي شعرونه. هغه دی عمر ډېر دی چنارګلم راغی. هغه دی راغی والله چې وبلیده وخ سترګې مې پرې خوږې شوې خدا ورستې. وی د وړو ګردې په سر او مخ پروت دی. الله الله. السلام علیکم عاشقه څنګه داسې له خندانه شینې؟ تا ته خوشحاله شوم ته راشه زوروره چې سم د غېږ کې سړي به شي وکړو دغسې په خیر راغلی. بخیر اوسې. ته څه حال ده دی جوړ تازه تکړه. وا شکر خدای شکر. وایم کور دې له غلې ډک شه په دعا دې یم. چنارګله په عاشق له زړه نه ګرانې چې کور ته تللی وې همیشه یې یادولې. کاکا خوشحاله په ما معشوق ډېر ګران دی. چنارګله چې په تا ګران یم ته هم په ما ګران یې. هوښیاران وایي چې زړه په زړه آینه وي. بلکل همداسې ده. له ښه نیت نه دوستي او محبت پیدا کېږي. خدای دې زموږ نیتونه ښه ولري. آمین. عاشقه بله خبره مې کوله. خبره دې کوه. خبره دې ګوړ او شکره ده. وایه څه دې ویلې؟ اسې ما ویل دا د سلمانۍ بکس دې راوړی دی که نه؟ راوړی مې دی. دا دی نخت او چخت راسره دی. وایم کور دې له غلې ډک شه. دا زما ویښتان خو لږ را جوړ که. دا د وړو په ګرد خړ پړ ویښتان دې جوړ کړم. چنارګله که زما منې یو بل کار وکړه. وایه کاکا خوشحاله څه وکړم؟ داسې وکړه چې لاړ شه ویښتان دې ښه پاک صفا ومینځه. بیا راشه چې عاشق دې ویښتان جوړ کړي. عاشقه بد خو به مې نه یې ویلي. یاره کاکا خوشحاله د هوښیار سړي خو بلا واخلم. وایم زما د زړه خبره دې وکړه. واچوه چې شل شي. بس زه نو لاړمه. دا دیګ خو ډک شو. د منګي دا نورې اوبه به په نورو لوښو کې خالي کړم. وا شبنم دا څه کوې؟ صدیقې ترورې د منګي اوبه مې په دې لوښو کې خالي کولې. ګوره شبنم له ځان سره پام کوه. ته دوه ځانه ښځې لکه چې هېر دې شول. ډاکټر یې څه درته ویلي وو؟ ډاکټر یې څه راته ویلي وو؟ وی تر خدای میجار کې بیا در نه شول. ډاکټر یې درته ویلي وو چې دوه ځانه امیدواره ښځه به درانه شیان نه پورته کوي. وی په یاد مې شول. بیا به احتیاط کوم ترورې. شبنم رندارې څه دې ویل ملالۍ ګلې؟ ته وګوره نانځکې ته مې څنګه ښکلی کمیز ګنډلی دی. نام خدای دې وي. دا دې څومره ښکلی ګنډلی دی. دا دې په ګوتو وګنډه؟ نه د خیاطۍ په ماشین. آفرین دې وي. ته تکړه یې. خیاطي به زر زده کې. هره ورځ لږ لږ درنه زده کوم. ولې نه په سترګو. زه به یم درښیم. ملالۍ ته وګوره لکه چې پلار دې راغی. هو پلار جان مې راغی. پلاره ستړی مه شئ. په برکت شې ملالۍ لورې. ما ته دې خزانه راوړې ده. هو ملالۍ لورې خزانه خو مې خود درته راوړې ده. دې راکړه چې زه یې ور وګورم. ته لږ صبر چې د سودا غوټه خلاصه کړم خزانه به م دننه پکې وي. هسې نه چې پکې ماته وي. ملالۍ وار مه خطا کوه. که ماته وه بله به درته راوړي. شبنم لورې ته دا د سودا غوټه خلاصه کړه او ملالۍ ته یې خزانه ورکړه. ښه ده کاکا. واه دا څومره ښکلې ده. شبنم رندارې ماته یې راکړه ماته. واخله ښه یې ساته چې درنه ماته نه شي. نه ولې به ماتېږي. ملالۍ په جیبونو کې دې څه شی لټوي؟ ته صبر یو څو ماتې روپۍ راسره وې. په ماتو روپۍ څه کوې ملالۍ؟ اوس به یې وګورې
وې کاکا د خزانې شیرني به په منګ او تاسو ویشي په تاسو یې نه ویشم. نو بیا څه پې کوې؟ دا دی اوس یې وګورئ. اوس پوه شوې؟ ملالۍ لورې خزانه دې بختوره شه، خو چې کله خزانه ډکه شي په پیسو یې څه شی اخلي؟ چې ورېره یا وراره مې پیدا شي د لوبو شیان ورته اخلم. دا لرګی لکه چې نه ماتېږي. ته صبر، زه به یې خوښ شم. دغسې نام خدای دې وي امیده زویه، په لاسونو دې برکت شه. څومره ډېر لرګي دې میده کړي دي. پلاره په غټو لرګو سم ور نه بلېږي. ما وایې چې یو څه به یې میده کړم. چې مور دې در باندې خبره شي ډېره به خفه شي. ولې به خفه کېږي؟ خو لاسونه به دې تڼاکې شي او مور به دې درته ځورېږي. زه خوشحاله یم چې ورغوي مې تڼاکې شي. هغه څنګه زویه؟ مور مې د خدای ژوندی لري، زما د ټولو دردونو او تڼاکو طبیبه ده. هغه ورځ هم زما تڼاکې را ټکورې کړې. امیده زویه دا خو دې عجیبه خبره وکړه. بس نو زم درته دعا کوم چې لاسونه دې خدای بې درده لره. الهی امین. عمر یې ډېر دی، هغه د مور مې هم راغله. ښه نو اوس لرګي پرېږده، راځه چې دلته د صوفې په سر کینو. سمه ده. بسم الله. مورې ستړې مه شې. خیر اوسې زویه، په عمر دې برکت شه. د امید مورې چیرته تللی وې؟ دا زموږ نږدې ګاونډۍ نه ده، له دې نه مې یو 2 دانې پیاز راوړل. ما وی چې کتغ به پې وکړو. وی مورې نو پیاز خو مې هغه ورځ پوره 1 من راوړي و. او زویه لیدلې مې وو، په برکت اوسې، پیاز ډېر ښه راوړي وو. د امید مورې ته مجیبه کارونه کوي چې په کور کې پیاز و نو بیا دې له ګاونډۍ ولې راوړل؟ پلار مې ښه وایي دا زموږ ګاونډۍ خو کونډه ده، واړه ماشومان ورغاړي دي چې دوی ته موږ څه نه ورکوو، له دوی خو یې راوړل ښه نه دي. وی زویه تا پلار دې اندېښنه مه کوئ، زه هم پوهېږم چې زموږ ګاونډۍ کونډه او غریبه ده، خو څه؟ په دې کې زما د خیر او ښه ګاونډیتوب یو مقصد و. د امید پلاره ښه ګاونډیتوب خو دا دی چې موږ یو څه لرو او دوی غریبان دي. هغه د چا خبره باید د خولې مړۍ ورسره نیمایي کړو. د امید پلاره زما هم همدغه مقصد و. د امید مورې زه خو دې په دې خبره ونه رسېدم. داسې سپینه مامدي نه یې وایه چې سر مې پې خلاص شي. داسې ده چې دا زموږ غریبه ګاونډۍ نه ده، وخت په وخت په مات زړه زموږ کور ته راځي، یو څه یې چې په کار وي خو له شرمه یې نشي غوښتی او خو پر موږ یې حق دی، هر شی چې غواړي باید دا دی چې ور یې کړو. زما هم همدا مقصد دی زویه، زه چې کله کله لږه مالګه یا یو نیم پیاز شی ترې غواړم نو دا به په ډاډه زړه زموږ کور ته راځي چې څه یې په کار وي په جرات به یې وغواړي. ښه نو داسې ده. قدرمنو دوستانو، تاسو به تر دې دمه ډراما اورېدلې وي. راځئ چې د خیالي او عاشق حال واخلو. عاشق د خیالي خواته روان دی او ورته وایي ستا یادونه خو را تازه شول، اوس نو زما هم واوره. لمن مې ډکه د لکاڼو خو څوک نه پرېولم، په عادتونو کې دا یو عادت د غره لرمه. د نورو په زړه پورې موضوعاتو لپاره د هیلو وړانګه ډراما مه هېروئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. د خپل ځان او خپلو بچو د روغتیا خیال ساتئ. د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیویي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګرې وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسې به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.